السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څونه ملګري چې زه تاسو ته د زړه تل نه سلامونه وایم. قاري صابر یو پیر تاسو ته بیا مې خطاطیب دی. د عبدالرحمن ماشوم سره مې یو پیر بیا دغه وشوله، د ملاقات وشوله، ماښام دی بټخیري کې یم او دا یو ملګری راسره ناست دی، محمد نوم یې دی، دې ځای کې په دې ایجنسي دی یا دفتر دی، په هغې کې پخپله د ده دغه دی، دا جاب دی. نو عبدالرحمن سره زما څو پیره ملاقاتونه وشول او هغه ملاقاتونو سره چې دی نو د عبدالرحمن سره چې زما له طرفه څونه هغه ښېګړه روانه ده نو هغه الله مینې او عبدالرحمن ته هم پته ده. عبدالرحمن سره زه کومه نن په پیره زر عبدالرحمن ویډیو ځکه کوم چې عبدالرحمن ته ما ویلي و چې دا علاج درله زه کوم. د عبدالرحمن دا لاس دا دومره خراب شوي دي که تاسو وینئ په دې کیمره کې که نه، نو زه یم چې یاره کیدای شي د عبدالرحمن دی د لا زړه ته بیا قسمه قسم خبرې پرېوځي، خو کیدای شي چې یاره دا لاسونه د مکمل چې دی نو دا ایکسپایر شي. بل دا چې د دې لاسو باندې چې کوم الرجي ده خراب دي مکمل، دا پهله داسې نه و کوم وخت کې چې د زما سره ملاقاتونه کوي دا اوس داسې دي، نو کیدای شي چې یاره د ده لاسونه نور هم ایکسپایر شي. بل دا چې د ده په ژبه په مرۍ باندې اوس هم هغه مرض چې دی هغه اګاهي کړې ده او تر دې پورې چې هغه یې لاندې کړی دی. نو کوم چې زما خپل ملګري دي، د کوم ملګرو دپاره زه دا ویډیو کوم، هغه ملګرو ته څومره چې نو د عبدالرحمن سره به ودرېږو. عبدالرحمن له ما نن څه لږې پیسې راوړي دي چې زما د لندن کوم ملګری دی، زه یې نوم نشم اخیستی او د هغه له طرفه هغه کومې پیسې دي نو هغه به زه انشاءالله اوس دغه له ورکوم عبدالرحمن له، او عبدالرحمن له به انشاءالله د علاج جاري ساتو، ځکه چې عبدالرحمن دلته ګرځي په دې وخت کې نو دې دغه کوي دا انډې خرڅوي. صحیح شوه؟ نو چې انډې خرڅوي په دې کې ځینې کسان داسې دي، ما په خپل لیدلی په دې ځای کې ځینې دوکانداران داسې دي د هغوی ورسره داسې رویه چې د دغه نه یې وباسي، د دې ځای نه لرې شه، د دې ځای نه. ما یو ورځ تی انډې اخیستې نو یو دوکاندار ورته قار شو، دوکاندار نوم نه اخلم په چا څوک د تنقید نشانه نه جوړوم، بیا ما دې ځان سره کېنولو، ما ورته راځه دله روټۍ هم در کوم، هر څه د روټۍ پیسې مې ول هم ورکړې، ما ول د علاج پیسې هم ورکړې، خو په هغه ټایم کې چې زما د وس څه وي زه هغه ورکوم. نن عبدالرحمن له زه دا چې دی نو 12,000 روپۍ دي، دا تاسو کتی شئ 5 5 10 او دا 12,000 روپۍ زه عبدالرحمن له ورکوم. ورشاو په خیر لاس ورکړه. صحیح ده، دا زه عبدالرحمن له ورکوم. عبدالرحمن دا پیسې ونیسه ځان سره کېدو. دا ټولو ملګرو نه صرف دا یو اپیل دی که څوک د سره میلاوېدل غواړي، ډېر سوشل ورکران دي، د چا نوم به نه اخلم، هغوی ته ویډیوګانې کړي دي او هغوی چې دی نو هغه اپلوډ کړي دي د ده په نوم باندې به خامخا، ځکه چې هغه ډېر فیمس کسان دي، هغوی به چې دی نو هغوی ته به خامخا د دې څه رزلټ میلاو شوي، پیسې به ورته هم میلاو شوي، پیسې به ورته هم راغلي، دا نه وایي چې نه به یې ورته راغلي، خو تر اوسه پورې عبدالرحمن چا در پیسې درکړي نه دي.